نړۍ دا وخت اوري دلته مو رابولم چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي ګوند له اروپا میشتي مشر قریب الرحمن سعید سره د عمل پسرلي ځانګړې مرکه واورئ. د افغانستان د اسلامي ګوند یو مطرح غړی قریب الرحمن سعید را سره په سټوډیو کې دی. ښاغلی سعید په تیرو وختونو کې د اسلامي ګوند په استازیتوب په بېلابېلو خبرو اترو کې برخه والو. په دې وروستیو کې له اوسني افغان حکومت سره هم خبرې درلودې. قریب الرحمن سعید نن سبا په ناروې کې اوسیږي، خو د لندن د سفر په ترڅ کې مو زحمت ورکړی دی. ښه راغلاست ښاغلی سعید. که خبرې له دې پیل کړو چې اسلامي ګوند یا حزب اسلامي نن سبا تر کومه ځایه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ سره ټول دی؟ باید درس کړم چې حزب اسلامي یو واحد ګوند دی او د حزب ارکان اعضا هر چېرته چې دي هغوی د خپل قیادت مخلص دي، مطیع دي او الحمدلله تر اوسه پورې په حزب اسلامي کې داسې کوم درز لکه څنګه چې خلک یې تصور کوي نه دی راغلی. لیکن داسې کسان شته چې د افغانستان په حکومت کې دندې لري او وایي له ښاغلي حکمتیار سره نورې اړیکې نه لري. له حکومته د باندې هم د ښاغلي حکمتیار زوم دی چې وایي نور ورسره تړلی نه دی. شونې ده چې بعضې کسان ډېر کم د ګوتو په شمېر کسان به داسې اما زیات شمېر کسان چې په افغانستان کې اوسېږي، افغانستان کې دي، هلته تقریبا په مسایلو کې شریک دي، هغوی د خپلو امنیتي مسایلو په خاطر باندې هلته بعضې خبره به کوي. اما دا چې د حزب قیادت یعنې تاسو دا اوس چې له زړه سره مله دي خو په خوله نه وایي. زه فکر کوم چې تر هغې چې زه معلومات لرم، ولې زه خپله کابل ته تللی یم، سفر مې کړی، نو ما ته چې معلومه شوې ده اکثریت اعضا د حزب کما فی سابق لکه څنګه چې دي خپل قیادت ته مخلص دي. حزب اسلامي د طالبانو په واکمنۍ کې له طالبانو سره ښې اړیکې نه درلودلې، اوس ورسره څنګه دي؟ حزب اسلامي غوښتل چې ښې اړیکې ولري، بلکې طالبانو نه غوښتل چې ښې اړیکې ورسره ولري. ولې حزب اسلامي بیا کوشش کړی چې د طالبانو سره خبرې وکړي، خبرې اترې وکړي، د قیادتونو په سطح باندې هیئتونه تللي، هیئتونه ورلېږل شوي، خطوط تللي دي تر څو چې یو نظام دپاره کار وکړي، د طالبانو نظام ته یو ښه شکل ورکړي او بالاخره د طالبان نظام په دې قانع کړي چې په افغانستان کې په اوسني وخت کې تقریبا د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ چې تر هغې چې زه پوهېږم یوازینی یو خبره شریکه ده، هغه ده چې د بیروني افغان فوزونو وتل او په افغانستان کې د افغانستان د ولس د ازادۍ او استقلال بیرته ترلاسه کول دي. د دې نه اخوا په ډیرو مسایلو کې کافي اختلاف د طالبانو د بعضو ګروپونو سره شته. طالبانو په څو ګروپونو باندې ویشل شوي چې په هغې کې ډېرې د حزب دغه پیشنهادونه وړاندیزونه چې په تېرو پروس کال موږ کړي او د حزب طرف نه هلته پې خبرې کړې وي د هغې سره توافق ښیي. اما یو شمېر داسې دي چې هغوی اختلاف لري په بعضې مسایلو کې، ولې هغوی د نورو طرفونو نه تغذیه کېږي او د نورو طرفونو نه مشورې اخلي. په دې خاطر باندې د حزب سره یو خاصه دشمني احساس کوي. د حزب او د هغوی ترمنځ که څه هم په دې مسایلو کې اتفاق دی چې د افغانستان د ازادۍ لپاره باید ټول سره متحدن یو لاس ورکو سره او متحدن اقدام وکړو تر څو چې بینالمللي قوتونه دې ته مجبور شي چې د افغانستان د مقاومت سره سیاسي حل لاره ولټوي. اما ستونزه دا ده چې په دغه نقطه کې بیا اختلاف دا ده چې وروسته مرحله کې حزب اسلامي په دې باندې عقیده لري چې د افغانستان قیادت باید د افغانستان د ولس لخوا وټاکل شي او آزاد انتخابات لا وټاکل شي. اما د طالبانو په منځ کې یو څه حلقې او شمېر حلقې دي چې هغوی وایي چې نه قیادت کوم قیادت چې زموږ دی همدا قیادت باید ومنل شي. او فکر کوم چې دا مسله اوس خپله د طالبانو یو شمېر کسان درک کوي چې افغانستان نه افغانستان هغه افغانستان دی، نه ولس هغه ولس دی چې طالبانو پې حکومت کوي، بلکې ولس کې خپل یو تحول پیدا شوی. هغه تحول د ازادۍ او دیموکراسۍ د لارې نه د خپل قیادت انتخاب دی او د ولس خوښه ده. دا هم د مشرتابه تر حده پورې خبره وي. د هغو کسانو چې وسله یې په لاس کې ده د دواړو غاړو د طالبانو او د حزب اسلامي د هغوی ترمنځ اړیکې څنګه وینئ؟ ښې دي سره خپلو کې وړاندې که څنګه؟ او تر هغې چې زه مطالعه کوم، ما تر اوسه پورې کوم راپورونه لوستي، په هغې کې تقریبا په زیاتو ځایونو کې یو د بل سره زیات تعاون موجود دی، همکاري موجوده ده، همکاري کوي. نو تاسو وویل چې حزب طالبان له بهر نه مرسته ترلاسه کوي، شاید ګاونډي هیوادونه مطلب وي، آیا هغوی له د حزب اسلامي له وسلوالو کسانو سره مرسته نه کوي؟ تر څو چې زه په دې سلسله کې پوهېږم هغه دا دي چې حزب اسلامي په قسم د انساني او فردي قوت ته نگاه نه شاید ډیر ټول ولس کې ډیر ښې جرړې ولري، خو د مادي امکاناتو په لحاظ باندې چون د حزب کوم بیروني ملک سره تړاو نه لري او آزاد او مستقل فیصله کوي
آزاد مستقل تصمیم نیسي او تصمیم د خپل ولس د ګټو په خاطر دی، نو په دې خاطر باندې د نور برخو د کومکونو نه مستفید کیږي، لکه څنګه چې په خاطر نه مستفید کیږي تنه، لکه څنګه چې په خوا د جهاد په وخت کې تنه مستفید کېدل، دغه سیتن اوس مستفید کیږي. په دې اساس باندې یو مشکل دی. خپل شغله حکمتیار چیرې په افغانستان کې پاکستان کې والله اعلم، زه خپل په اروپا کې منو دا غینه به خبر شوم چې چرته د خوځیت احتمال دا دی چې او د کېږي چې د افغانستان په دنګو غرونو کې اوسېږي او عملته د باز غونډې الوتنې کوي خپل. او فکر کوي حزب اسلامي له القاعده سره تړاو یا خواخوږي لري؟ هیڅ نه و څو ځلې چې ما د خپل د حزب اسلامي د امیر محترم حکمتیار په لیکنو کې لوستي او هغه لیکنه شته ده، هغه کې لیکلي چې د القاعده او د خلکو سره هیڅ نه تړاو نه لري، بلکې د افغانستان د ولس یو ولسی تنظیم دی او د خپل ولس د مسایلو د حل لپاره د هر لار نه چې توانمندي کیږي، کار نه چې قوت رسیږي اقدام کوي. د القاعده او د خلکو سره هیڅ نه تړاو نه لري او د خو اعلان شوی. شغله سید په دې وروستیو کې داسې نقش نشانی ډیری شوی چې ګواکې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرو ته لار پرانیستل شوې ده. څومره دا خبره په ځای ده؟ یو خو د حکومت سره د خبرو مسله ده. منګه که د حکومت سره د خبرو لپاره یو هیئت چې پروسه کول ورغلی او هغه په دې خاطر نو چې د حکومت سره په دې خاطر خبرو کې چې د حکومت او نظام کې شامل شي، بلکې دا یو میثاق او د افغانستان د ملي نجات د میثاق په نوم باندې 15 نقطو باندې مشتمل چې یو برخه د بیرونی افواج پورې مربوط او یو برخه زیاته برخه د افغانستان د داخلي حکومت د جوړښت پورې مربوط. من ټول خواوې دې ته دعوت کړي، زه چې د سولې په کمیسیون کې کار کوم، موږ ټول خواوې دې دعوت کړي چې دغه یا د 15 فقري کومه ملي نجات وثیقه چې ده یا په دې باندې سره متحد شي یا د دې متبادل کې چیرته دینه خو لري خو مخکې دي کې خو موږ تر څو چې دلی او انتظار هم کړي خبري روان خبري روان دي او نه ساقط دي. په دې خاطر باندې چې موږ د دولت نه تر اوسه پورې په دې حق مثبت جواب ترلاسه نه کړ چې هغه سره په دې میثاق کې ودري کنه ودري. یو د سولې کمیسیون چې کوم جوړ شوی دا غو بیل مسله ده. د سولې کمیسیون چې جوړ شوی زه چې تر څومره حد پورې حدسو هم د سولې کمیسیون هغه ورتیا او استعداد نه لري چې د سولې لپاره کوم قدم واخلي. د سولې د کمیسیون یا د سولې شورا په نوم باندې کوم کسان کار کوي دا خپل